هرات کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دوه اړخیزه ناسته پای ته ورسېده. هرات ولایت کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په مشرۍ د دواړو هیوادونو پلاوي د تورغونډۍ بندر د افغانستان خاوره کې د ټپین نالیکي او نورالجهاد سب سټیشن تر کتنې وروسته د افغانستان په خاوره کې د ټپي پروژې د لیک پر لارو چارو تورغونډۍ بندر کې د ریل پټلۍ سټیشن پراختیا، دوه اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت او ترانسپورټ کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او هرات ولایت کې د نورالجهاد برق سب سټیشن د ظرفیت لوړولو په اړه دوه اړخیزه ناسته او هر اړخیزې خبرې اترې وکړې. په دغه خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر ترڅنګ د کانونو او پټرولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور، د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی، د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر ملا بختالرحمن شرافت، د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت معین ملا عبدالسلام حیدری او د هرات ولی شیخ نور احمد اسلامجار د افغانستان لخوا ګډون کړی و او د ترکمنستان له اړوندو چارواکو سره خبرې اترې وکړې. په دې ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر خپل ترکمن سیال او پلاوي ته له هرکلي وروسته وویل چې په افغانستان کې د جګړې له پای او نوي حکومت له تشکیل وروسته اوس د دې فرصت رامنځته شوی چې د ټپي ستره پروژه له لسیزو ځنډ وروسته د دواړو لورو په ګډو هڅو عملاً پیل شي. متقي د افغانستان له لوري د چمتووالي په اړه پوره ډاډ ورکړ او زیاته کړې چې د افغانستان په خاوره کې د ټپین نلیکي د کیندنې د پیل لپاره د افغانستان اړوندو ارګانونو پرې ټولې چارې بشپړې کړې دي او په تمه یو چې عملي کار پیل شي. امیر خان متقي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت پر زیاتوالي هم ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې په تورغونډۍ بندر کې د مالونو انتقالات څلوروي ساعته شي. همداراز د کانونو او پټرولیم وزیر د ټپي پروژې پر اهمیت رڼا واچول او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان په خاوره کې د نلیکي د کیندنو کار عملاً پیل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي عزیزي چمتووالی وښوده چې نږدې راتلونکي کې به په اشکاباد کې د افغان توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر په خپل وار په ګڼو برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا هر اړخیزې خبرې وکړې. ښاغلي رشید مرادوف له خپلې خوا هم په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په خاوره کې د ټپي پروژې د کار د پیل په اړه خپل چمتووالی وښوده. ښاغلي مرادوف وویل د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره باید دواړه لوري یو جامع لارنقشه رامنځته او پلي کړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې غواړي چې افغانستان سره ګډه سوداګري تر $1 میلیارد پورې لوړه کړي. ښاغلي مرادوف په اشکاباد کې د افغان توکو د نندارتون په اړه هم تیاری وښوده. د خبرو په پای کې متقي خپل ترکمن سیال ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر شریکو موضوعاتو په مختلفو کچو او برخو کې بحثونه او د کار کولو ته ادامه ورکوي تر څو د دواړو هیوادونو لپاره له رامنځته شویو فرصتونو څخه اعظمي ګټه پورته شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دغه دوه اړخیزه ناسته په بري پای ته ورسېده.